ما سره ودرېږي دا بلال ودرېږي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين أما بعد. عزتمندو منګو تاسو د میت یا د مړي عملی طریقه د کفن د غسل او د جنازې بیانو. نو د دې دپاره زمونږ او ستاسو چې کوم نبوي شریعت دی، اسلامي شریعت، په هغې کې چې څه هدایات دي د هغې مطابق موږ او تاسو خپل مړي دفن کوو، کفن کوو، غسل ورکوو. هندوان مړي سوځئ، عیسایان مړي په هدیره کې نیغ ودرئ، په ولاړ یې ښخئ. د اسلام خپله طریقه ده. د اسلام طریقه د ټولو دینونو نه ښایسته طریقه ده. انسان چې کله وفات شي او د ده نه روح وځي، نو اول به موږ او تاسو شروع کوو. یو بالغ لږ راوړئ نری به چې اول موږ او تاسو د میت یا د دې مرده په اول ځل د ده سترګې بندې کړو، ځکه چې سترګې کولاوې پاتې شي او اول کې انسان بدن ګرمي، نرموالی کوي، نو هغه سترګې اول کې ښې بندېږي. بیا که کولاوې پاتې شي بیا یې بندېدل سخت دي. نو اول د ده دا دواړه سترګې په دې طریقه باندې بندې شي. بالفرض یو میت دی، مثلا د هغه اندامونه شخ شوي دي، وخت پې تېر شوی دی، د شپې وفات شوی دی، نو اندامونه شخ دي. نو د هغې دپاره که لاسونه ګوتې شخې شوي دي یا بل کوم ځای شخ شوی دی، نو موږ او تاسو د هغه دا لاسونه داسې داسې لږ لږ وخوځوو. د دې سره به په دې کې لږه نرمي پیدا شي. زموږ د لمبولو او د کفن دپاره به موږ او تاسو ته بیا اساني شي. بیا د هغې نه پس ته موږ او تاسو کوشش کوو چې د میت دواړه خپې سره برابرې کړو. ځکه دا خپه به کږه داسې به راغلي یا به داسې راغلي، نو دا خپې به د ده سیده کړو. د قرآن کریم د آیات مطابق والتفت الساق بالساق، دا پنډۍ هلته یو تفسیر بل هم شته، دا به دواړه داسې برابر شي. د دې نه پس به موږ او تاسو د میت دپاره اول د ده زنه وتړو، ځکه چې خوله د انسان کولاوه پاتې کېږي، نو د ده به موږ او تاسو زنه وتړو چې دا محفوظ شي. بلال هلته هغه طرف ته اوکې. کوشش به کوو چې دا څومره لاندې بوځو، نو دا به زور صحیح علي. بیا به داسې ډېرې مه ټیټوه. نو بیا به هغه طرف نه به داسې کړو. ټیټ خو نه دی قاري صاحب، دا مونږه داسې وکړو. دا خپې د انسان کولاویږي. د دې دپاره به مونږه مخکې نه دا کپړې برابرې کړي. دا داسې خیر دې کې خو چې بیا د کوشش به کوو چې د مړي نارینه زنانه کوم ځای ښکاري نه راکړه. د دې دپاره
که دا نه پیدا کېږي عامې کپړې د دې کفن نه را جدا کړو هغه واچو خپلو لاسونو ته دلته به میت له چې راځي دوه کسه د دوو نه چې زیات نه شي دوه کسه به دته دا خدمت کوي دوه کسه یا درې کسه به دته ولاړي اوبه راکه کفن راکه صابون راکه پلانکې راکه ما دته سامان پوره ویلی خو د نه دی راوړی د دې سره د هغوی د طرفه هغه بیرې میلاویږي د بیرو پاڼې هغه په اوبو کې واچوي زګونه میلاویږي مخکې نه به موږ اوبه برابرې کړي اوبه به ډېرې یخوونه ځکه چې میت مړی شخوي او نه به یې ډېرې تودې ساتو تړوي اوبه درمیانه حالې اوبه د ټولو نه اول به دا د میت دی په کپړو کې چې په کپړو کې موږ او تاسو کوشش وکړو چې په ده باندې څه وکړو د ده دا پرده وساتو نو داسې یو کپړه به پیدا کړو چې کله موږ او تاسو داسې کپړه پیدا کړله نو دا به په ده واچو چې په ده باندې مو واچوله ګس طرف دغه دی که داسې به قاري صاحب لږ به راوړي ښه بس موږ به ډېر کوشش د مړي په پټولو دغه کوو چې پټ وساتلی شي دا به دې کې ګیر شي راواړه دا کپړه زموږ ډېره وه نو ځکه داسې صحیح شي د دې نه پس چې دی موږ پټ کړه نو د ده نه کمیس ویستل چې په هره طریقې ته ویستلی شي کمیس به د ده نه کټ کېږي او داسې وباسي ها لاندې موتلی شي د هغې نه پس دا په طریقه باندې داسې دي راکاږو صحیح شو نو دی به موږ سره په دې حالت کې شي چې کله دی زموږ سره په دې حالت کې شو د ټولو نه اول به موږ د ده دواړه لاسونه راوالو داسې اوبه به رالو دا به له پاک وینځو لکه څنګه چې موږ او تاسو اودس کوو لاسونه وینځو د هغې نه پس به موږ او تاسو کوشش دا کوو چې د ده دلته لاس دننه شي دلته په طریقه باندې دی به لږ غوندې که سیټ ته راړولو ضرورت و چې د ده استنجا پوره ورکړی شي که نارینه دی که زنانه ده چې استنجا یې مکمله وشي چې کله د ده استنجا موږ او تاسو وکړله د استنجا نه مخکې موږ به د ده په دې خېټه باندې لږ غوندې دا لاس داسې په زور راکاږو لاندې به زور ورکوو داسې بیا راکاږو که نه یو ځل بیا داسې لږ راوچت بس داسې نو داسې به زور ورکړو انسان دی ځکه چې خامخا خوراک اسکاکي دلته جمع شوی که څه وځي چې وځي مخکې ځکه چې وروسته به بیا غسل ورکوو دا منظر په موږ او تاسو ټول راځي خو زار شم د شهادت د مرګ نه چې د الله په لاره کې سړي ته شهادت صحیح میلاو شي نو د دې قصو نه خو خلاص شوي که نه دې څوک په خېټه باندې لاس راکاږي نه څوک لاس دننه کوي محمد رسول الله علیه السلام ځکه وایي لوددت ان اقتل في سبيل الله ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل ثم احيا یا الله ما درې ځله شهید کی او درې ځله مې ژوندی کی ځکه دا ډېر صفا مرګ دی خپلې کپړې ستا کفن شي د لمبولو نه بېغمه که جنازه وشو او که ونه شو په شهید باندې جنازو ته ضرورت نه لري خو نور خو ټول مړه کېږو د دې نه خلاصی نشته نو دا انسان له دا تکلیف دی حالت دی ځکه چې انسان ډېر ځان پټ ساتلی دی او بل څوک دلته لاس نه باسي دا تکلیف خو بس ژوند دی دغه شانتې دا زندګي روانه ده نو د دې دپاره مونږ تاسو ته دا طریقه ښایو چې ورور دی ورور له غسل ورکړي پلار دی بچو له ورکړي که لاس ورتللی شي بچي دی پلار له غسل ورکړي تره زوی دی تره ولې د کلي پردي خلک راولي ولې د ګاونډ خلک یا د کلي مولوي صاحب راولي هغه ته ضرورت نشته دی اخو مخکني مولیانو غریبانان خلکو به پرې مړي لمبول او دا به یې پرې کول نو دا د دې دپاره چې کله موږ او تاسو د دې استنجا وکړله د عورت به ډېر خیال ساتو حدیث کې راځي د انسان د مرګ نه پس دا د ژوند په شانتې دی د ده به عورت پټ ساتلی کېږي او بیا د مړي ټول بدن عورت شي ګوره سړی خو چې دی د نوم نه لاندې تر ګونډو پورې په ژوندانه باندې عورت دغه ځای دا به یې پټوو اوس چې دی مړ شي ټول بدن عورت شي صرف مخ عورت نه دی مخ به خلک ګوري دیدن به کوي دیدن هم روا دی د مړي ښکلول هم روا دي چې څوک راشي
او داسې ښکل دا ښکلول روا یا یې وله لاس څه کړي ښکل کړي داسې دا ټول روا دي. نبي علیه الصلاة والسلام وفات شوی ابوبکر صدیق راغی چې راغی وایي اول ډایرکټ راننوته نبي علیه السلام باندې د پاسه داسې کپړه پرته وه هغې ته یې اوچته کړله او ښکلې کړه او ویې ویلې چې الله په تا باندې دوه مرګونه نه راولي تا ته چې الله کوم مرګ لیکلی و هغه تا ته میلاو شي. نو دا د استنجا نه چې موږ تاسو کله فارغه شو نو دله به اودس ورکوو. د اودس دپاره د مزمزه به موږ تاسو شروع کړو د لاس نه به کپړه تاو کړو ځکه تشه ګوته دومره صفایي نه راولي نو کپړه به لږه تاو کړو په قلاره به د خوله کولاوه شي داسې داسې دې طرف ته په تالو کې څومره پورې چې د انسان ګوته تلی شي دا به ولې په دغه کې دا او کېنولو ته ضرورت نشته دی چې کوږ شي خپله دې اوبه به وغورځېږي بیا دې بل طرف ته څه شي را کوږ شي بیا دې پوزې ته اوبه ور واچولی شي هغه ترې را دغه شي. بالفرض انسان دی پوزې نه څه راځي نو مالوچ هغه به راوالي دلته به ورکړي غوږونو نه څه راځي مالوچ به رالي هغه به بندې زخمي دی دانه وه پې اپریشن یې کړی دی ډېر حالتونه په انسان راځي هر ځای نه چې وینه ځي هغه به ته بند کړي چې دا بند وساتلی شي ډېر بندولو کوشش به کوي ځکه چې بیا به کفن باندې به هغه راښکاره کېږي کفن هم ګنده کوي او غسل ته به هم تابع نه پرېږدي ځکه چې وینه به روانه کله چې مونږ د خوله مزمزه د هر څه وکړل نو څنګه چې مونږ او تاسو اودس کوو دقه شانتې اودس دله ورکول مخ وینځل ګیره دغه کول بیا لاسونه دا په دې طریقه باندې دا که شخت دا به مونږ تاسو د اول نه برابر کړي داسې نرم بشي دا لاس بیا هغه لاس بیا د دې دپاره مسه بیا خپې وینځل چې کله دا مکمل شو نو اوس به مونږ د ده غسل شروع چې کله مونږ او تاسو غسل شروع کوو نو میت به د ښي طرف نه اول لمبوو ځکه په ژوندانه باندې زمونږ او ستاسو دپاره سنت طریقه دا وه چې مونږ او تاسو څه کوو په ښي طرف باندې به اول اوبه اچوو نو د ده ښي طرف دا دی نو دی به داسې یو طرف ته واړو قاري صاحب لږ حرکت کوه خیر که نه مونږ هم ونه یېرېږو دی خوښ دا به په ده باندې به اوبه واړو د یو طرف کپړه به را سره وي چې څه اسباب وي د وخت سره مناسب صابون هر څه په ده باندې مونږ او تاسو استعمالولی شو دا طرف هم چې لوند کوو ویم وینځه بیا به دې بل طرف ته نو بیا به دې ګس طرف ته دی روان په دې طریقه باندې کپړه هغه مونږ ښه به کلکه کړي دقه شان دا به دغه بیا د هغې نه پس بیا اوس به مونږ دته ګورو میت ته که چېرته دی په 3 ځله کې پاک شي 3 ځله کې بس صحیح شوله صفا شي ضرورت راته 4 ځله 5 ځله تاک پکې غوره صحیح پکې غوره استنجا کې هم دغه طریقه ده ته وګوره که په 1 ځل پاک شي نور یې مه چېړه که چېرته ضرورت راغی 2 ځله ته 3 ځله ته استنجا 2-3 ځله وله ورکړه یو خبره بله دلته چې کم ویښته وو لاندې د نوم نه لاندې هغه به موږ او تاسو نه چېړو که وو او که نه وو که غټ وو که واړه وو د هغې سره به څوک کار نه لري د هغې د صفا کولو کوشش به نه کوي که بالفرض برید د انسان ډېر غټ وو خلاف شریعت وو نو قینچي به راوالي هغه به ترې لږ کټ کړي صرف دا لږ ځای نور ویښته کټ کول ګیره کټ کول یا د نورو ځایونو هغه به ترې نه کوي نوکانو کټ کولو ته هم ضرورت نشته ځکه نوکان که کټ هم کړي قبر کې واپس بیا غټېږي هغه خپله حرکت کوي مونږ تاسو چې کله په دته 3 ځله 5 ځله غسل ورکړه په صحیح طریقه باندې نو دا کپړه به د ده لمده شي چې دا لمده شوله نو اوس به مونږ دته کفن ورکړو دا کفن لمدی نو مونږ به کوشش دا وکړو چې دی وچ کړو په تولیه باندې یو کپړه به بله راکړه ستا څادر را جی بس وشو اوس ګوره دا تې مونږ وباسو نو چې دا وباسو د هغې دپاره طریقه دا دا به پې واچو دغه شانتې د پاسه او دا به داسې ورو راکاږو سیډونه به یې راکولاو کړو دا به ترې راکاږو نو چې کله مونږ او تاسو دا ونیسو په ارام سره ښکته طرف ته هم راښکلې کېږي او بره مونږ سره مړی هم تعاون کوي اوچتېږي راوچتېږي دا لمده شوله دا به ترې لرې بله به ترې واچو د بلې هماغه بندولو طریقه دا مخکې چې دی بند کړه چې بیا را دغه کړو دا به ترې لاندې بند اوس موږ سره
د کفن نمبر دی امې ورته وویل خو چې کله تاسو اوبه جوړوئ او صابونونه شیمپوان دا ټول په هغې کې استعمالېدلی شي کافور دا کفن چې دی دا به موږ او تاسو خوشبویه کوو دا 3 کپړې دي زموږ سره هر یو باندې به موږ دلته د راتاوولو کې به دې له خوشبویانې ورکړو چې څومره زموږ او ستاسو وس کېږي هغه به څه کړو خوشبویه میت را سره دی د مثال په طور باندې قاري صاحب عطر در باندې لګوم عود دي خوښ دي عود برغ ها مړی نه وته پوس دا عود موږ به مواضع د پنسي ولخته چې کوم ځایونه د سجدي ځایونه دي دی باندې به دا خوشبویانې چې ته هر یو ولګوله دا به څه کړو ولګو دا باندې صرف لګوم دا ځایونه دا ټول به څه کړو خوشبویه د دې نه پس دا کټ بلند شوی موږ به بل ځای تیار کړی دا به داسې کېږي اوس به 2-3 کسه راځي چې دا قاري صاحب اوچت کړي سپک یو یو کپړه هغه کفن غونته واچوي او لاندې دې نه واچوي هلته واچوي دا به داسې معمولي داسې کړي دا به راخوره کړو بیا به دا داسې ته وکړو بله طریقه اسانه چې نه اوچته وایي که نه تاسو لږه خواشئ مخې ګوره دې موږ اړو یو طرف ته همدا یو کټ ته بل ځای را سره نشته دی صبر زه بس وشو که نه دی کمربند رومال سپین دی راواله دا راواله دا محمد والا بس وشو دا به د کفن د لاندې کې دا کمربند چې دې باندې دی وتړو اوس وګوره مه کولم نه څه وړو یو بل هم دلته کېږي که نه یو جوخ که دا خپل اوچت بس اوس یو کافي دی ځه یو پوره دی موږ خو څه دغه کوو پریکټکس صرف مخکې بخي طرف باندې اړو تازه کې چې اول وتړي دا مو وایي وته دا ولکولو بس ټیک شو په همدې ځای باندې ځای په ځای دی څه شو کولاو شو تاله نه ټیټ کوله که نه ښکاري صاحب دا لنډ نه شو دا کفن چېرته ده زه خو تاوېدلو نه ماشاءالله لږ نور هم جوړ شو ټیک شو یو کپړه لږه په دې خوا زیاته دا بله کپړه به لږه دې خوا نور خو هغه خو چې هر څوک دې ته ولاړې په دې پوهېږي د کپړې ناپ ته هر څه ته پوهېږي که نه ښه اوس تشریح د دې دا کوو چې دله مونږ څه ورکوو دله مونږ 3 کپړې دي په شریعت کې د سړي دپاره او د زنانه 15 کپړې دي 3 واڼه چې دی دا کپړې دي نبی علیه الصلاة والسلام دفن شوی دی د هغه په کفن کې نه کمیسو ولا امامه او نه پکې پګړی وه پټکې مټکې پکې نه و بعضې وخت کې کوم عالم وفات شي خلکو ته پټکې تړي دا خلاف سنت ده بدعت ته ښکاره بدعت ته که لوی سړی دی که وړوکی سړی دی که شیخ القرآن دی که شیخ الحدیث دی خو ده ته به موږ او تاسو پټکي نه تړو پیغمبر علیه السلام ته نه دی تړلی شوی ده ته یې ولې وتړو دویمه خبره بعضې خلک کمیس په شکل باندې جوړوي داسې ورته دغه کي راوای غوندې او دلته پکې ګریواني او بیا ګنډل منډل ولکوي په تار باندې دم په شریعت کې نه دي راغلي
همدغه کپړې دي لف دې ته وایي چې مړی پکې څه شي راونغښتلی شي د زنانه دپاره دا کپړې 5 دي 3 دا یاد ساته اوس رومال راله راکړه دا ستا رومال دا تاسو ته صرف ښکاره شي زنانو ته به کور کې ښایي 3 خو یې دغه کپړې دي صحیح شوله او یو وله دا ازار دی لنګ دا به د نوم نه ښکته تر خپو پورې راشي صحیح شوله دویمه چې دی لوپټه ده دا د دې دپاره څه شي اسان دا داسې به تاو شي او د زنانه چې کمې کمسی دي یا ویښته دي بس شي نو هغه به شاته اړئ که مخې ته بیا راولي او دا به د دې لوپټه شي دا به هم ښه ساتره لوپټۍ دلته به هم راتاو کېدای شي بیا واړئ راواړئ ورته نو دا د زنانه کې صرف دا 2 زیاتېږي زمونږ سره د ده کفنم برابر شو غسل مو شه دی به مونږ راتاو نو اول چې د ده کوم ګس طرف دی هغه طرف نو دی به د ګس طرف نه دی خوا راتاو هغه کپړه به داسې راواړو ښي طرف ته به دا راولو دې باندې به کوشش دا کوو چې دا څه کړو خوشبویه کړو مثلا که دلته دا راړو داسې خوشبویه داسې ځای په ځای باندې هر یوه کپړه به څه کړو خوشبویه کړو دا چې م راواړوله سب نه یو طرف اوس به د دې طرف نه ده حاري صاحب ښایي خبرې وکړه ها دا به بیا څه کوو خوشبویه کوو داسې یو کار پرېغوستلو چې کله پیلنې تاو کړو دا کپړه څه شو دا کپړې به مونږ 3 ایستلي نو دا به دلته وتړو ګوره دی تر دا دې سره کپړه دلته ځای ته راغلی دی که خیر دا خو د اوس موږ نه پټو بیا چې تاسو کله کوئ که نه دا به په دې طریقه باندې تړئ صحیح شو نو دویمه راواړو محمد علي ګورې قاري صاحب به در سره بیا ګوري چې تا را سره سختي کړې ده هغه به هم بیا وتړو اوس هغه درېیمه راواړو دا مسله ووایي چې دې سره داسې کپړې شي که نه دا چې کله خوځو مونږ نو دا بیا شي کولاوي دا یو کپړه دا لاندینۍ کپړه به مین صحیح دا کپړې به چې زیاتې وي که نه نو دا به مونږ دی خوا مونږ دا کمې راغلی یو کپړه دې خوا زیاته ته وشي دا بله کپړه دویمه دا دې خوا زیاته دقه شانتي دا بیا نه کولاوي دا به د دې ځای باندې د ده وتړو کوشش به کوو یو کپړه لاندې بله ورکړو دلته ابه د خپو سره یې دلته خو یو دلته یو دې ملا کې که یو به دې ځای کې واچو یو به دلته واچو صحیح شو دا به وتړلی شي بل به خوځېدلو په وړلو کې به حرکت هم ډېر نه کوي یو کپړه به دلته تړو ښه دې ته خیال ساتئ او یو به دلته دا کفن په دې لاندې دا خو به کلکه وتړو چې دا بیا نه کولاوي او دلته چې دی نو ده به دا یو حده پورې به دا یو کپړه صرف راچوم دی به پټ شي مثلا که بیا څوک یې ګوري دی به مخ صرف ښکاره شي دا زموږ او ستاسو سره میت برابر شي د دې نه پس به د ده جنازه تیاره شي هغه هم کافي کېږي که چېرته اوبه ترې راوړېدلې راوړي اوبه که نه لږې اوبه ور واچوه او ګوته پکې ووه یا دا کپړه لم دا کله که مولوي صاحب چې دا پکې دا او بس اودس به مکمل ورکوي څنګه چې موږ او تاسو اودس کوو قاري صاحب طبیعت خو دې برابر دی نو ګیره وه ګیره به مو ته ګمنځه کړو که نه
هغه عام چې کوم صفایان یې هغه به ورته برابرېږي لکه د هغې نه به اخوا نه ده چې ږیره به ته ږمنځولی شي ویښته به برابر شي جنازه نور خو پکې څه پاتې تاسو خو تجربه ډېره دا خو موږ اول نه تړی دا به ته کولا وکړي بیا به ورته بله ور واچې د لمبا په وخت کې به یو کپړه هم نه شپې به هم کولا وي دا به هم کولا وي دا خو د اول نه موږ هغه د نقشه را روانه کړه چې کله بیا مکمل شو بیا به تازه صفا کپړې ورته ورکړی شي نه کمیس پکې نشته ټول هم دا دي دا بهتره ده اوس که چا کمیس جوړ کړ نو څه ګناه پرې نه راده کېږي خو چې ته څومره سنت سره برابر چلیږي اجر په هغې کې ډېر د هغې نه پس جنازه وکړو قاري د چا دپاره نه دا ټوله دې ته لفافې وایي دا ټولې لفافې دي نشته په دې کې د زنانه دپاره ازار شته د زنانه دپاره ازار او درع هلته دوه شیزونه زیات راغلي دي چې پنځه دي که نه نو دوه به کپړې ورکړي یو به د دې ځای نه دې ځای پورې یو د دې ځای نه دې ځای پورې او یو لوپټه شوله خو دغه دوه په یو کې راله پنځه کپړې به زنانه ته ورکولی کېږي پنځه کم یو او که نه هغه هم دی بل دا خوځېږي هم ډېر نه که نه که جنه کمه کپ نه د مې لرې کوه چې پروت دی ورسره هغه دې پکې دا دې پکې څه خبره نشته که د دنیا کم پړی پکې و پړی باندې کوز کړی و د عام پړي هغه به ته بیا راکش کړي اوس نبي علیه السلام غلام شقران نامې وه د ډېرې مینې نه لاړه شړی ویوړه د نبي علیه السلام په قبر کې واچوله نو وروسته د صحابه کرامو هغه راښکله نبي علیه السلام هم داسې په خاورو باندې دفن شوی دی او د میت به کوشش کېږي چې مخ څومره تخي طرف ته تاوولی شي تاوي د الله رب العالمین قدرت داسې چې انسان مؤمن دا مخې خپله تاویږي ته مه تاوه هغه خپله تاویږي ډېر مړي داسې خلکو لیدلي دي چې مړی مخ وله تاوی هغه ګس طرف ته زور کوي چې ځکه ژوند یې خراب تېر شوی و اصحاب الیمین و اصحاب الشمال مخونه سخي طرف ته دي چې ګس طرف ته نه تابوت بدعت دی او بل دا دی چې دلته چا څه ولیدل دي مړي ته چې څوک ولاړ دي نو دا به د ده سره تر قیامته پورې تر برګه پورې امانت دا قصه به هم چاته نه کوي داسې به هم نه وایي چې پلانکې ما لمبولی دی بس خبره ختمه شوه ځکه چې تا لمبولی دی نو بیا خلک خبرېږي په دې باندې د ده معامله به حتی الوسه پټه وساتلی شي که د ده نه بالفرض څه لاړل یا یې مخ داسې ګس طرف ته واوړېده کله انسان په دې مخ لږ توروالی لمبه غوندې راشي انسان دی که نه دا به د ځان سره پټ وساتي ځکه چې مسلمان دی انسان دی ګناه به کوي که تا د ده داسې ښه څه ولیدل ډېر مړي خلکو لیدلي دي دلته یې رڼا وشي یو پړق وکړي یا په دې لمبلو کې په خندا شي خوله یې مسکۍ غوندې راشي یا یې دا ګوته داسې اوچته شوي نیولي داسې دا به ته خلکو ته بیان کړي ځکه دا د ده صفت دی د مړي به محاسن ذکر کوي محاسن دې ته وایي چې ښایسته خویونه ښایسته کارونه او ښه اخلاق دا به خلکو ته بیان کړي ده کې چې کوم بد و که مخکې ظالم و که مخکې غل و که مخکې ډاکو هغه معامله اوس د الله سره شو پس د مرګه به هغه نه یادو یو ضروري خبره هغه اوس دا ده چې ښځه او سړی ښځه او خاوند یو بل ته غسل ورکولی شي که نشي ورکولی په ټوله دنیا کې صرف دوه کسان دي په ښځه او خاوند کې دي چې دوی یو بل ته غسل ورکولی شي خو د دې نه علاوه ورور خور ته غسل نشي ورکولی خور ورور ته غسل نشي ورکولی بچی زوی مور ته غسل نشي ورکولی او مور زوی ته که زوی د 2 ورځو زوی وي مور به غسل نه ورکوي که ورور د 2 ورځو ماشوم وي خور به غسل نه ورکوي که خور د اولې ورځې ماشومه یا مړه پیدا شي ورور به غسل نه ورکوي نوسې نیا ته غسل نشي ورکولی صرف د احد الزوجین د ښځې او د خاوند په باره کې دا ده چې دوی یو بل ته غسل ورکولی شي په دې باندې دلایل اول عائشه رضی الله عنها فرمایي لو استقبلت من امري ما استدبرت ارمان دی دا وروسته چې زه پوه شوم که داسې زه مخکې پوهېدلی نو موږ به نبي علیه السلام له په خپله بیبیانو غسل ورکړی وی خو بس زموږ ذهن وایي کار ونه کړه د نبي علیه السلام حادثه د مرګ ډېره زیاته درنه وه وایي په موږ باندې داسې چلو چې نبي علیه السلام وفات شو زما په غېږ کې د هغه ساه ووتله ما ځان ته داسې تکیه کړی
د هغه سر مبارک زما د مرۍ نه لاندې او د دې سینې نه بره و داسې مې ځان ته تکې چې روح ترې ووته چې وفات شه موږ پرېغوسته موږ هلته کېناستو ژړل دومره دماغو کار نه کو چې راشو دلته کېنو سترګې بندې کړو څه وکړو څه ونه کړو بس ایسته ولاړو په ژړا شو هر څه رانه ګډوډ شو په دې کې چې دی موږ ته دا پته ونه لګېدله خبره خو مې زده وه رانه هېره شوه چې دته موږ غسل ورکړو نو نبي علیه السلام ته علي رضی الله عنه عباس او داسې نور څه کسانو هغوی دا دوه مباشرو ولاړو بدن سره لګېدل او نبي علیه السلام نه کپړې نه دي ویستلی شوي هغه سره په کپړو کې غسل ورکړی کپړې ته نه دي ویستلی شوي او د هغې د پاسه هغه ته کفن ور اغوستلی شوی دی ځکه د هغه بدن مکمل جسد مبارک پټ وساتلی شي دغه ځای کې د هغې نه وروسته بیا قصه کوي ارمان دی چې په هغه وخت کې مې مزغو کار کړی وی نو ما غسل رسول الله الا ازواجه صرف بیبیانو موږ به غسل ورکړی یو دویم نبی علیه السلام یو ورځې کور ته راغی عایشه رضی الله عنها نه جوړه ویلې وی واره ساهوی په سر مې درد سر رانه غورځېږي ماتېږي ډېره زیاته پریشانه وه نبي علیه السلام ورته چې ولې خفې که مړه شولې زه به دله غسل درکړم کفن به درکړم وصلیت علیک زه به در باندې جنازه وکړم نو هغې خبره الټه واغستله ویل ښه ته زما په مرګ دومره خوشحالېږي د ښځو مزاج داسې دی نبي علیه السلام نیت بلو خو دوی خو بدله واغستله وایي چې زه مړه شوم لا قبر ته به کوزه شوی نه یم که سهار مړه شوم مازدیګر به ته د بلې سره زلمې او ناوې ناستې استی ښځه او خاوند دې خپل منځ کې ازادي کوي مازدیګر به دې بله ناوې کړي ځان ته نو په دغه ځای کې نبي علیه السلام دې ته ویل که ته مړه شولې زه دله غسل در کوم عملي طور چا داسې کړي دي بیبي فاطمه رضی الله عنها چې د نبي علیه الصلاة والسلام لور ده علي رضی الله عنه په خپله غسل ورکړي او هغې وصیت هم دا کړی چې ما ته به غسل علي راکوي هغې کې هم دا حیا ډېره زیاته وه دویم چې سړي ته غسل دا خو خاوند ښځې ته غسل ورکړي چې ښځه را لګېدلې د خاوند ته غسل ورکړی ابوبکر صدیق ته غسل خپلې ښځې اسما بنت عمیس رضی الله عنها ورکړي اوس خبره دلته بله هم راغله کله چې موږ کسانو څلور کسان درې پنځه ده ته هم غسل ورکړه نو د ده د غسل د وجې نه په موږ غسل لازم شي موږ به غسل کوو ضرور خو دا غسل داسې دی چې ضرور دی خو که چېرته تا ته تکلیف و لکه اسما راووتله ابوبکر صدیق ته غسل ورکړی خلکو ته یې ویل چې ډېره سخته د ورځې ورځ ده د یخنۍ او زه ناجوړه مې تبه مې ده او ده ته مې غسل ورکړی دی نو دا غسل په ما فرض دی پرېږدمه که نه پرېږدمه هغې وتل چې تا ته تکلیف غسل مه کوه کې به خو که چا ته تکلیفي او نشي کولی عذري نو هغه به غسل کوي دا چې کله موږ تاسو مړی وړو چا چې مړی ویوړلو بهتره دا ده چې د دې نه پس دی اودس وکړي جنازې له چې چا اوږه ورکړله نو دا اودس مستحب دی څه دی غوره دی خو که چا ونه کړه څه نقصان نه که موقع ته پیدا شوله بل مړی چې کله را رواني د مثال په طور باندې نو مړي ته به ودرېږي د مړي احتراما نبی علیہ السلام به جنازو ته اکثره ودرېده څلور پنځه کسان د اوچت دې طرف هغه طرف جی جی زموږ په دې عامه معاشره کې چې نو چې خاوند دی وفات شي نو ښځه ورسره بیا په ګډ هم نه پرېږدي او وایم تاسو دا اوچت کړئ دغه له راځم ډاکټر صاحب دا ښه خبره ګوره چې کله مړی د خلکو په اوږه دی دا اوس د خلکو په اوږه دی دا مړی نو چې دی موږ ولیده تر هغې به نه کښېنو چې دی د خلکو د اوږې نه کوز شوی نه موږ به ورته څه شو پاسېږو کېدی اوس چې د خلکو د اوږو نه ښکته شوی نه نو موږ به دته څه کېږو پاسېږو په جنازګاه کې همدغه طریقه ده مړی چې راننوته چې را روان دی وودرېږي چې دا کله کېغوستلی شي دا ودرېدل بهتره ده که ته ونه درېدلې څه ګناه پکې نشته خو د مړي قدر احترام دی ښه ډاکټر صاحب څه خبره وکړه ضروري خبره دا ده دې غسل کې لګیا یم ابوبکر صدیق ته خپلې زوجې محترمې غسل ورکړه بیبي فاطمې رضی الله عنها ته خپل زوج محترم علي رضی الله عنه غسل ورکړه نبی علیہ السلام بیبیانو ته عایشې ته ویلو که مړه شو زه به غسل درکړم بیبیانو بیا وروسته ارمان کړی دی چې ارمان دی که موږ ته پته وي موږ به غسل ورکړو خبره مسلمان دپاره یو حدیث هم په خبره کې کافي خو دا د احد الزوجین په باره کې د مخکې مې درته وویل چې ورور او خور په منځ کې
د مور او د بچي په منځ کې دا قصه به نه چلیږي. اوس لکه ډاکټر صاحب چې ویلې چې د ډېرو خلکو عقیده دا ده چې دی مړ شه خاوند نو ښځه راځي په کټې مو ته څوک نه پرېږدي چې نه دلته ستاسو رشته څه شوله ختمه شوه نکاح ماته شوله عزتمندو تر څو پورې چې دا ښځه بل خاوند ونه کړي بل خاوند دا د ده په نکاح کې ده د ده په نامه به یادېږي که بل خاوند یې ونه کړه او په دې کې مړه شوله د ده په نکاح کې به د قیامت په ورځ راپاسي که دواړه مؤمنانو جنت ته به د ده سره ځي الحقنا بهم ذریتهم الله فرمایي دا به ورسره په جنت کې څه شي یو ځای شي بالفرض دې ښځې بل خاوند وکړه نو د هغه سړي په نکاح کې برابر وروسته 10 وکړه 15 وکړه 3 وکړه چې څو یې وکړه چې د اخیرني د چانه وفات شوه د هغه په نکاح کې به څه کېږي راپاسي. اوس دلته خو ښځه نکاح کله کوي مړه چې وشو د ښځې دپاره 4 میاشتې 10 ورځې احداد دی عدت دی 4 میاشتې 10 ورځې به دا د کوره نه وځي 4 میاشتې 10 ورځې به سترګې نه تورئ 4 میاشتې 10 ورځې به لپسټک یا سرخیان یا دنداسې نه لګئ 4 میاشتې 10 ورځې به نکریزې نه لګئ. زمونږ ډېرې زنانه په دې عدت باندې نه پوهېږي. عدت هغوی دې ته وایي چې بس کور کې کوټه کې کښېني د تره زوی نه ستر شروع شو تره نه ستر شروع شو ماما زوی نه ستر شروع شو اوسه پورې ستر نه وه اوس شروع شو ولې وایي زما په عدت کې نه مخکې چې د کمې زنانه د چا سره تګ راتګ روټین او څوک د کور ته راتلل او د دې سره خبرې اترې ستړي مشي او په خیر وو امقه به اوس هم راځي پابندي په دې باندې د ډول ده د زینت د احداد دې ته وایي په دې مړي باندې به خپل غم ښکاره کوي چې زه په تا پسې خفه یم د خفګان د وجې نه توره لپټه په سر کومه د خفګان د وجې نه شونډې نه سرې کومه د خفګان د وجې نه د پړق پړو جامې نه اغوندم د خفګان د وجې نه 4 میاشتې 10 ورځې ستا په دې کور کې زه تا ته ناست یم د خفګان د وجې نه 4 میاشتې 10 ورځې چې ما پسې 100 جرګې راشي جرګې را لېږلم ګناه ده او زه چا سره واده نه کوم باقي د کوره به نه ځي ډاکټر له به نه ځي د ډاکټر که کور ته راتلی شي راځي به که اشد ضرورت شو د هسپتال بیا به هسپتال ته ځي که پلار وفات شو که ورور وفات شو که مور وفات شوله د هغوی غم له به نه ځي بس په کور کې به ناست دی په دې دوران کې به دا هېڅ چرته نه ځي ځکه د خاوند حق ډېر دی ښځې لا په خاوند باندې دومره خفګان دی چې 4 میاشتې 10 ورځې موږ او تاسو په عام مړي باندې به 3 ورځې خفګان کولی شو یو مړی دی ډېر تا ته ګران دی نو 3 ورځو پورې که ته ډوډۍ نه خورې مې خوره که 3 ورځو پورې ته ډول ډال نه کې مثال خوشحالي نه کې مې کړه خو د 3 ورځو نه اخوا په عامو مړو باندې غم ښکاره کول دا به ګناه وي زموږ لپاره. سړی چې ښځه مړه شوله دا قسمت خور سړی چې ښځه مړه شي او دی ژوندی نو څه دی په دقه ورځ هم کولی شي مازدیګر له سهار د هغه دفن کي او مازدیګر سړي باندې احداد نشته دی څه نشته دی احداد پې نشته دا به خپل زنانه ځان سره علي محارم به د ځان سره علي هغه به مخ وساتي دا به یوازې دا کار کوي ګوره د دې د بدن سره به د خپل ښځه لاس لګي باقي لورو له اوبه ورکولی شي خینه ولا د خورو له اوبه ورکولی شي هر څه خو د د بدن سره به صرف خپل ښځه لاس لګي سړی مو سره ودرېدلی شي خو د پردې ته به پرده لګېږي جی پاسه کنه څنګه دا دغه لپټه بس کافی ده دا لپټه به غټه دا به راتاو چې په سینه به ولا راولي مستقله د هغې دپاره کپړه جوړول نشته دی د هغې دپاره لنګ دی لپټه ده او دا به وله په دغه ځای باندې راولي لپټه چې غټه په خپله به دلته راتاو شي په سر به راشي بیا به تې داسې لکه څنګه چې په ژوند دا زنانه ګرځېدله په دغه طریقه باندې دی پردی زنانه پردی مړي ته ګوري کتل لکه عام پردی سړي باندې یو نظر ولګېده په ژوندانه باندې هم په دې کې څه ګناه خو نشته دی نظر فجاء هغې ته وایي ناڅاپي پې نظر ولګېده زنانه راغله او میت باندې نظر ولګېده په دې کې دا نه ګناهګارېږي بس یو نظر دی ورته ویې کتلي حتی الوسع ځان وساتي ځکه د شریعت په دې ځای کې داسې خاصه پابندي نه ده راغلې
غالبا چې اوس صحابه مړه شوي دي نبی علیہ السلام وفات شوی د کلي زنانه خو راغلي دي زنانه چې راشي خو ګوري کنه په مړي خو یو نظر لګي او الته په حدیثو کې دا تذکره نشته چې چا زنانه اخوا کړي چې یا د تمه ګوري یا د امده کوي اوس خو د مړي احکام هم بدل شو مخکې د بدن د نوم نه لاندې تر ګونډو پورې عورت اوس د ټول بدن عورت شي سوا د مخ نه نو احکام لږ بدل شو نو یو نظر ورته وګوري او زړه سودا کوي ودې ګوري خو که نه ګوري بهتره ده څه ده افضل دا ده چې پردي مړي ته ونه ګوري دا خپل غسل چې مړی دا غسل سنت دی کې به او که ضرورت دی پاتې شو پاتې به شي کنه نه به پرېږدي دا سنت دی خجي تابوت د سړی د زنانا د ماشوم د ارچا د پاره بدعت دی تابوت صرف د هغه میت د پاره دی د هغه مړي د پاره چې هغه زخمی دی یا تسروان دي یا غوخي شندلې شوی دي هغه له ورکړي شنو روغ انسانانو له روغ مړو له تابوت ورکول ک تابوت په روپۍ مشي په روپۍ هم اسراف دي او ک په لزري هم اسراف دي دا موږ تاسو نه ورکړو مړی چې کله وصیت وکړي چې ما په تابوت کې خاخ کړي وته الله دی وبخه او دا وصیت ته لمنګ نه منو ځکه قرآن شریف کې آیات ته فمن خاف من موس جنفا او اسما فاصلح بينهم فلا اثم عليه مړی چې کله د وصیت وکړه ماته خیال دي چې هغه د ګناه وصیت مثال مړی ویل الله مکه چې پیسې قرآن ډېرې پاتې شو او په دې علاقه کې یو سینما نشته دی او دا لکان ټول در په در ګرځي هغه خار لزو دلته به خسته سینما جوړه کړي نو موږ به دا نه وایو چې مړی وصیت کړی دی مړی څه کړی دی وصیت کړی مړی بل وصیت وکړ ویل چې دا مې ټول بچي دي خدا یو نه دی دا نافرمانه دی یا بدعمله دی یا بالمازه دی یا غل دی یا ډاکو دی زما په میراث کې د ګورېدل به روپۍ نه ورکړي په اخبار کې بیان ورکړه عقدنامه ورکړه خلکو ته مې چې دا ما نه عقد روپۍ به نه ورکړي ته الله دی وبخه ستا خبره اوس په دې کې نه چلیږي د ته میراث ملاويږي پاتې شو د نافرمانی او د منلو معاملې خو د الله سره د چاغه په څومره درجه کې شته یا نشته هغه ته اوس پته الله کوي لکه د مړي د ګناه وصیت د بدعت وصیت وکړه چې ګوره بچو بخل مې نه استي چې زمړو ما سلور غیان براولې یو غیا براولې وته الله دی وبخه خدا مونږ نه عملي کو زکه تا د بدعت وصیت کړي وصیت یو کو چې مال بده مومندونه پلان کې ماربل راوړې زما په قبر به ولګوي دا به نه عملي کیږي وصیت کړي چې په قبر را له کوټه جوړه کړي مزار په جوړ کړي دا به نه عملي کیږي دا مسائلونه براتیر کم خیرات ګوره د خیرات منګه خلاف نه ما د ته ویل چې اوله ورځ خیرات درېمه ورځ ته مخاص کوم مړی چې وشه بچی دی راوړ شو دی وای چې د بلار په صدقه په کار ده د مور په صدقه په کار ده ورځ دې نه منتخب کې چې دای سلوختی ده دای جمعه ده او دای کال د تلین ده دا دې نه یو ورځ به سوزګار او وسواله کا وسګار ورځ کم یو شتوار وسګار ده دارشه راځي د اتوار په ورځ به یو سو دی ګونه راو غیا براولو جوټي براولو خلک برا غون شي او کپ روډي به خوري د پلار ته براله دعا دا جایز ده موږ دا نه بندو کنه او درېم ورځ یا درې ورځې پورې په د باندې خیرات نشته دا پیسې راوالي ویل چې جمعات کې پکو ته ضرورت ته سولر ته ضرورت ته پلان کې جمعات کې لنټر نشته د پلان کې جمعات لازمه کاغستل دي دا پلان په صدقه مو خلاف نه اوریجی دی پخې کې دی ګونه دی پخې کې خو ورځ نه منتخب کړي او د شي لازمه کوي نه او د صدقې په نیت باندې ډېر خلک شته د روزانه خپل مور او پلار په صدقه وباسي نه دیک پخ کړه د نیوري راوړي دي او ډوړې راوالي چې گاوند کې ورکی الله ثواب زما مور ته وبخي خو رسیږي کنه د مړي په سیدا رسیږي دغه خبره ده کنه ته رواج په معاشره کې روان دي منظور پس نه رسیږي مثبت ځان لکه او تلاوت هم ته چا د پاره نشي کولای چې د تلاوت کې چې د تلاوت ثواب زما پلار ته ورکا د تلاوت نه پس د مانځ نه پس دعا وکړه چې الله پلارو بخمور بخدقه دعا ته رسیږي حج او عمره ته رسیږي حج او عمره د مړي د ژوندۍ د خپل د پردي د ارچا د طرفه کې قرباني چې د مړي د پاره نه دراغله تا چې بچي چې قرباني وکي او پلار ته په خود په خود اجر ملاو شکنه دې پلار د دې بچی تربیت کړي د داتې پیدا شده چې مونږ کې ماغه ته اجر ملاويږي خو چې هغه کله تربیت کړي نو ستا په قرباني کې اتوماتیک هغه ته اجر ملاويږي څه ولا ما جوړه او قبل فرض یې سده جوړ کړه دا د منښت او کړه سو شو د مړي په نامه شو اوس به د مړي نه اجازه غواړي چې دا زه خوړلې شم کنه شم خوړلې مړي ته اجازه نه درکې
نو د پلار په نامه د مور په نامه چې د څومره قرباني کړې به پټه غوښه هم کور کې نه پرېږدي ټوله به خلکو له به ورکړي ځکه چې دا خو د بل چا دپاره تا کړی هغه بل چا نه به تپوس کوي او تپوس کېږي نه چې نه کېږي دا به خلکو له ورکړي نه نه چې ثواب کار دی چې څومره ډېر لمبولی شو دی لمبه نه لوټو باندې نشته دی اوبو به استعمالوي څوک امامت هم کولی شي لکه څه پابندي نشته همدغه غسل هم ورکړي امام هم دا نو بس خیر دی تا ته هم پته نه وه هغه ته هم پته نه وه معامله بس ختمه شوله هېڅ هم پکې نشته نه پکې کفاره شته او نه پکې ګناه شته نه خو زموږ او ستاسو دا مشران نو خبر غریبانان داسې خبرې به وکړلې بچو به مو عملي کړي ولې پلار وصیت کړی دی هغه خو مخکنۍ خبرې به الله تعالی کو آینده فکر به کوو ښه چې دا جنازه کوو ناوخت قبر ته خو رسېږو چې ورسېدلو بیا جنازه جانمازونه اغوستل بدعت دی جومات له دیوالي جومات له دیوي سي ډایرکټ هلته ملکانو ته چې حاجي صاحب ته جانماز خلک په جنازګاه کې چا ته اچوي چې د سپیشل موټر نه راکوشي او پنځه شپږ ټوپکمار ورپسې هغه ته جانماز اچوي غریب سړي ته خو څوک جانماز نه اچوي چې ګوري په سب کې هغه ته واچوي څنګه دقه یو غسل قاری سے ویل کې میت ته مخکې کورواله کړی دی زنانه ویل چې د ما سره ملاو شوی دی دغه غسل در سره لپاره دی که قبر چې جنازه وکړو بیا ته د قبر ټولې خبرې کوو راځم د قبر خبرې وروسته کوو که چې دا جنازې نه فارغ نه دی خو ودرېږو داسې ودرېږو چې د خلکو ته ښکارو میت له مخکې کوي بس او څو کسه راپاسي جنازې پرېږده ښکته شاته سب برابر ډاکټر صاحب څوک راځي په خپله خوښه ودرېږي ټول په جنازه کې چې کله کسان لږو بیا به 3 صفونه برابروي بیا که لږ برابرو 5 صفونه تاک او چې ډېر او جفت او تاک پکې نه کېده بس بیا دې خبره نشته سب سیده کې هلته لږ کور دی دا لږ دی خوښه قاري دغه کسان کالي تاسو لږ شاته او که نه تاک پکې شته دی خو چې لږ کسان 3 صفونه دي برابر همدغه د مانځه په شانتي د جنازې صفونه هم جوړېږي اوس که میت چېرته سړی و نو امام به دلته سر ته ودرېږي که میت زنانه وه نو منځ ته به ودرېږي بعض علما وایي چې نه دواړو کې به سینې ته ودرېږي که نه خو په دې باندې څه نقل نشته دی نبي علیه السلام خپله انس ابن مالک وایي یو جنازه وکړه زموږ په علاقه کې د زنانه جنازه وه نو نبي علیه السلام فقامه فی وسطها په منځ کې څه شو ودرېده او د سړي به نبي علیه السلام سر ته ودرېده دا طریقه شو د جنازې نه مخکې د جنازې نیت ته ووایه تیز ووایه نیت وکړه ان اؤدي نو ته چې جنازې کې دا نیت نه وایسه ډایرکټ وایه چا ته زده دی زړه نیت دی ګوره مقصد مې همدا و کم نیتونه چې په دې جنازګاه کې لګېدلي بره لګولي په لیکلو یاخ موږ تاسو ته کړي نویتو ان اؤدي لله تعالی 4 تکبیرات لصلاة الجنازة على هذا الميت بیا څنګه دی ها دغه څه دی اوس موږ نه هېر شوی دی ځکه چې نه وایو نو بس هېر شو دا نیتونه په خوله باندې ویل د جنازې د مانځه نیت مې کړی دی د زړه د خلاصه مخ مې د کعبې شریفې په لورې او دومره رکعات ته لمونځ کوم او فرض دي او په دې حاضر امام پسې الله دا د روجې نیت په خوله باندې ویل او بصوم غدن نویتو داسې نور نیتونه په تلفظ په نیت باندې کول د په اسلام کې نه دي راغلي د فقه حنفي او مشهور عالم دی مولا علي قاري رحمت الله علیه هغه مرقات په نامه یو شرح لیکلی ده په دې مشکات
هلته حدیث راغلی دی د انما الاعمال بالنیات. مولا قاری د حنفي عالم وای څوک چې په جبه او په خوله باندې نیتونه وای چې نویت انوتی او نیت مې کړی زړه د خلاص د مونځ کوم او د تیمم دپاره خپل نیت وای چې د پاکي په ما روا کې ناپاکي رانه جدا کړي وای په دې کې لس نقصانات دي. ولې لس نقصانه پکې دا دي چې دا د الله او د رسول د طرفه نو راغلی تا د ځان نه ایجاد کړه. بل نیت محل چې دی دا زړه دی زړه دلته اراده ګوره ته چې جنازې لرالي دکان دې بند که کور دې پرېغوسته کاروبار گاړی دې ودرو او ټیم ته دې سات په سات کتلې چې د مثال 4 بجې جنازه ده دغه ستانیت دی که نه. تا چې کور کې اودس وکړه او مسجد ته را روان شي دغه ستانیت دی. بس په زړه کې دې راغله 4 رکعاته فرض دي یا سنت دي یا نفل دي یا جنازه کوم. نو دا نیتونه په خوله باندې ویل په اسلام کې نه دي راغلي د خلکو نه بې جنازه خرابه شي. هسې تاسو لږ سوچ وکئ دغه نیت چې څونه ویلی کېږي او د دې نه پس تاسو د مولوي صاحب بیا جنازې ته وګورئ نو نیت ترې اوږد دی او جنازه د هغه لنډه ده. د دې نیت د وجې نه چې خلکو ته دا نه زده کېږي نیت نو ډېر ځوانان په ګیټ کې بهر ولاړي ولې لکه جنازه نه کوې والله زما نه ده زده جنازه خو زده ده خو نیت ورته نه دی زده او درېدلی نه شي. جنازه ډېره اسانه طریقه ده چې اوس یې ته زده کې تا ته اوس زده کېږي. څو تکبیره دي 4. کله ناکله که یو عالم په چا باندې 5 یا 6 وکړه او هغه میت غوره انسان لکه یو غټ عالم تام پې جایز ده کولی شي خو 4 تکبیره دي. درې وشي څه خبره نشته بس جنازه وشوله خو 3 تکبیره نه دي راغلي. نو دوباره ته ضرورت نه اوس چې 3 کړي وي او دته امام خطا شي که نه چې خطا شو سلام یې وګرځو بس ویلی به الله اکبر بیا به ورسېږي یو تکبیر بیا بل ها پیلنی تکبیر چې تا نه لاړه یا 2 د نتلي 3 د نتلي یو دې ونیو رالی الله اکبر دا یو خو دې ونیو چې امام سلام وګرځو ته به وی الله اکبر الله اکبر الله اکبر که 2 تلي 2 ووایه که یو تلي 4 تکبیره وکړه سلام باړی که نه ور رواني خو تاسو لږ مخکې کېږئ که نه جی 2 ځله 3 پې کېږي د دې علاقه کې پوه شوله بیا په بل ځای کې وشوله غیبانه هم پې کېږي. درې څلور مړي په یو ځای پراته دي یو جنازه هم پې کولی شي او په هر یو میت باندې خپله جنازه ده هم ته کولی شي چې څنګه د خلکو خوښه وه. لکه زمونږ استاد جنازګو کې خو داسې حساب دی چې د هر مړي سره خپل عالم راځي نو هغه چې دی راوروسته شي بل ور مخکې شي بل را دا ټولې جایز دي. موږ تاسو چې کله جنازه کوو د هغې دپاره به امام راولګېږي د میت سر ته به ودرېږي میت چې کله سړی نیت به وتړي اوس یې زده کړه اولنی تکبیر فورا الحمد وللضالین پورې داسې مسلمان به چې دا بیا نه زده بالمازه ته به هم زده که نه نو ولې وایي چې جنازه نه کوم ګوره وله الحمد وللضالین کفوا احد که مقه وه صورت وی او که مقه نه وه وللضالین پورې ټیک شوله الله اکبر 2م تکبیر وشي اللهم صل اللهم بارک درود شریف د مانځه والا د چا نه دی زده د هر مسلمان صحیح شو. 3م تکبیر چې وشو اللهم اغفر لحینا و میتنا د موبایل د زده کولو د یادولو چل چاته زده نه دی ټولو ته زده دی. بې تعلیمه خلکو سره ټچ موبایل شته که نشته نه سکول ویلی دی نه مدرسه ویلی ټچ استعمالوي که نه استعمالوي زده شي که زده نه شي ولې د زړه مینه ورسره ډېره کالکولیټر زده دی که نه دی زده حساب زده دی که نه دی زده سړي نه چې سودا علي 100 روپۍ شو دونه بس په ذهن کې کوي که نه کوي نو چې دومره وخت شته دنیا دپاره موټر زده کړی دی که نه دی غټ ګاډي چلوي که نه چلوي واړه کې چلولی شي موټر سایکل زده که سایکل زده که پخلی زده کړي دي که نه دي په کورونو کې سیخان د لپخې داسې پاخه کې چې د هوټل نه ښایستی راولي روشونه خلک پخوي که نه پخوي باربیکیو په کور کې پخوي دا نورې وریجې مریجې دا په کور کې پخوي شعر او شاعري شعرونه زده دي ټپې زده دي غزلې زده دي خو دا دعا له وخت ورکړه که نه جومات له به لاړ شي روزانه چې ته 15 ورځې لاړې دا دعا دې زده کېږي دا به زده کړي خو دا اوس پېښه دا د تا ته زده نه ده او جنازه راغله نو چې راغله اوس 3م تکبیر چې وشي نور دې هېڅ هم نږدې زده زه ته اسانه ښیم دا به وي اللهم اغفر له ورحمه دا 2 ټکي زده کړه اللهم اغفر له ورحمه او همداسې وایه
نو امام به وایي څلورم تکبیر الله اکبر سلام به وګرځي. په دې کې سخت څه اولنی تکبیر پسې ولدوالینه پورې مونځ دې زده دی، په دویم تکبیر کې اللهم صل اللهم بارک دې زده دی، په دریم کې اللهم اغفر له ورحم دقه دوه ټکي وایه وایه وایه، او په څلورم کې سلام دی. په دې کې هغه درود چې کوم جوړ شوی دی چې اللهم صلیت و ترحمت او دغه او ثنا چې کومه جوړه شوې ده چې وجل ثناؤک دا چرته په مبارک و حدیثو کې نه دی راغلی. په میت باندې جنازه په جهریم شته او په پټم شته، دواړه شته دي. ډېرې جنازې به نبی علیه الصلاۃ والسلام پټې کولې، څه به کولې پټې، او کله ناکله جهري کړې ده. لکه د عبدالله ذوالبجادین رضی الله عنه جنازې د شپې کړې وه، جهري کړې. عبدالله ابن مسعود ما دعاګانې واورېدې ما ارمانو کې چې دا مړی زه او دا دعاګانې زما نصیب شوی. د بل صحابي کړې ده، د بل کړې ده. عبدالله ابن عباس راغی جنازې وکړله د نبی علیه السلام د وفات نه پس. جنازه چې وکړله په جهر یې وکړله، نو خلکو ته یې ویلې لتعلموا انها سنه، په جهر جنازه وه، فاتحه پکې ولوستله. وایي خلکو ته چې تاسو پوه شئ چې په جهر او فاتحې والا جنازه دا سنت ده. دغه موږ زده کړې ده او دغه د نبي علیه الصلاۃ والسلام څه ده طریقه ده. ټوله یو جنازه ده. که هغه دعا د ماشومانو څوک زده کولی شي، اللهم اجعله لنا فرة واجرا وزخرا، دغه دې زده کړي کنه. اللهم اغفر له، مور او پلار ته به دا دعا ورسي، مور او پلار ته به دعا ملو شي. د زنانه پاغي کې ضمایر بدلی کله نا کله، خو نفس چې دی دا ضمیر د مذکر او مؤنث دواړه ورته راګرځي. او زنانه د هغې ته اللهم اغفر لها ویلی شي، له متویلی شي. له ځکه دا د نفس یادوي، نفس ته مذکر مؤنث دواړو ضمیر راګرځي. اللهم ارحمه سړي ته هم ویلی شي او زنانه ته هم ویلی شي. نو په جهر باندې جنازې خیر پکې دا دی، فایده پکې دا ده چې یو خلکو ته طریقه زده شي، مونځ زده شي. مونږ اول ځل دغه کې د میره د دې خوا کاخیل ورته وایي، دې کې یو جنازه وکړله، یو شهیدو د هغه جنازه هم کوله، په د جهري جنازه هم وکړله. چې هم کړله هغه په دې دغه باندې هغه وخت کې لایو نشر شوله. نو د هغې نه وروستو عثمان نیر دی چې ما سره به څومره خلکو رابطې کړي، چېرې زما جنازه به ته کې او پلارانو وصیتونه وکړو. د هغې نه پس ته به ډېرې زیاتې جنازې موږ په جهر باندې وکړو. ځکه هلته به مړي وصیت کړی چې دا به راولئ او په جهر به را باندې کوي. نو دا د ځان غم به د وس نه کې، لکه څنګه چې ښه کور ګوري، ښه علاقه ګوري، نو ښه امام به د وس نه منتخب کړي. حق پرسته ډېر علما شته دی، ټول د وس نه به وایي چې زما په فلان کې جنازه کوي. که الله راورسو ښه ښه، که نه په علاقه کې بل حق پرسته وي، بل یو طالب العلم وي، خو دومره ده چې ستا جنازه باندې به حق پرسته انسان ودرېږي، په اخلاص به درته دعا وکړي، په عقیده به پاکوي. داسې سیکنډي خلک به ته راولي چې هغه به الله اکبر الله اکبر الله اکبر په سیکنډونو کې. په شمار باندې د ده جنازه، د دې مولیانو جنازه ملټ ته نه رسېږي، ملټ ته. نو دې ته څه ضرورت دی؟ څه شي کې په جنازه کې ډیر حقدار دا د ولی دی، د وارث او د بچی چې پلار وفات دی، د ورور نه مخکې، د پلار نه مخکې او د تر زوی نه مخکې، د هر چا نه مخکې زوی حقدار دی. لکه څنګه چې په میراث کې زوی حقدار دی، نو د جنازې حق د زوی سره دی. که په خپله یې کوي د ټولو نه بهتره ده، که خپله یې نه کوي نو دی چې څوک خوښوي هغه به راځي، دی چې چاته وایي چې دا جنازه ته وکړه هغه به یې کوي. دعاګانې چاته نه وایي یا کارډ نه یا موبایل نه نه دی وایي کارټ نه، بس دا بس زده کوي. دونې خلکو ته نه اسانه و، بیا به ځان سره په جنازو کې به موبایل یې راایستلي او کارټونه به یې راایستلي، د جنازو نه به یو ډرامه جوړه شي. دا بس زده کوي، دی له به وخت ورکوي. ښه جي، نو په دغه طریقه باندې مونږ او تاسو جنازې کوو د مړو. څه کوو درې قاري صاحب خپه خو نه نه خاندي اوس ته الله دې تعالی ډېر عمر درکړي. واده دې کړی بچي؟ ها، الله دې ډېر زامن درکړي، ډېر عمر دې د ایمان درکړي، د عافیت. والد صاحب دې شهید دی، الله دې شهادت ولا قبول کړي، د هغه په شهادت کې دې الله تاسو مبخي او تعالی دې الله ډېر ژوند درکړي.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وأغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ابدل له دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه. اللهم يسر حسابه ويمن كتابه وثبت على الصراط أقدامه. اللهم إنا جئنا شفعاء إليك فشفعنا فيه. اللهم أنت خلقتها وأنت هديتها للإسلام وأنت قبضت روحها وأنت أعلم بعلانيتها وسرها. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه. اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده.
اللهم إن فلان ابن فلان كان عبدك كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه اللهم لا تعذبه اللهم قه من فتنة القبر وعذاب النار اللهم وسع له في قبره مد بصره اللهم اجعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم الحقه بالرفيق الأعلى اللهم الحقه بالرفيق الأعلى اللهم البسه من لباس الجنة وأفرش له من فراش الجنة اللهم الحقه مع النبيين اللهم ارحمه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله کله چې جنازه وشي د دې نه پس به فورا میت اوچت شي بیا به دیدن ته نه ایسارېږي بیا به مړی قبرستان ته رسول کېږي د ده دیدن یا کتل دا به د جنازې نه مخکې که چېرته ټیم موږ په جنازه کې د تکبیر سره ما لاسونه اوچت کړل خو په عامو حالتونو کې زه نه اوچتوم ولې اوچتول او نه اوچتول دواړه پکې شته کله اوچتوه او کله که دې اوچت نه کړه هم جنازه صحیح ده که د تکبیراتو سره د لاسونه اوچت کړه هم جنازه څه ده خو امام مقتدي ټولو ته دا مسله د ټولو دپاره ده نو ما اوس ځکه اوچت کړه زه په عامو جنازو کې نه اوچتوم دلته مې اوچت کړه چې دا هم شته که چا اوچتول هم صحیح دي که دې اوچتول هم صحیح دي د دې نه پس بیا مړی ته کېناستل کټ ته چې درې ځله قل هو او اووه ځله څه شي درې ځله فاتحه ده که څو ځله مولیان یادوي او دا د ده پاروا پسې ورچوف کړي او بیا دیره جوړه کړي او بیا صورت یاسین وایي او یو ته ناتخواني کوي یا صابونونه تقسیموي یا جانمازونه دا ټول بدعات دي به قبر ته ورسولی شي اوس قبر ته به کوزېږي څنګه د قبر ته د کوزولو دوه طریقې دي اوله طریقه دا ده چې هغې ته سل وایي سل دې ته وایي چې د هغه طرف نه داسې راښکلی شي او دیمه طریقه دا ده چې د دې طرف نه د سیډ نه د قبلې د طرف نه دې څه شي ورښکته کړی شي هغه طریقه بهتره ده قبر کې به کسان ولاړي لاندې درې یا څلور د بره نه به دی د سر د طرف نه راونیسي او داسې به قبر ته ورکوزي که د جنازګاه کټ دې طرف نه برابرېده کټونه کولاو شي دې طرف نه ورکوزېږي هم صحیح ده دی به په پړو کې تړلی که په لاسونو کې نشي برداشت کولی دې پړو سره به دی کوز شي خو پړی به هغه طرف دې طرف ته وي دا پړی به ترې راکوي ها که دا نیسي د دې نه هم نیولی شي په عامو نورو ځایونو کې په پړو کې تړلی هغې باندې کوزوي دا هر څه د علاقو خپل خپل رواج دی چې په څه طریقه باندې کوزوي که نه دا د ده سره تیار دی دا څه دی دا تیار شته بس دی کې به لاس واچي قبر ته به د ده اقارب کوزېږي څوک اقارب یا قارب نه دوستانو کې چې قریبي دوستان چې په ده باندې څوک ډېر خفه کېږي هغه به کوز شي قبر ته به هغه څوک کوزېږي چې چا بېګاله خپلې بیبي سره کوروالی نه یې کړی که چا کړی نو هغه به بیا قبر ته نه کوزېږي دا شرعي مسله ده په دې کې اوس د ده سپارېدل دي د په څه طریقه موږ سپارو قبر کې به دغه شي موږ به کوشش د ده په مخ باندې کوو چې ښي طرف ته یا قبلې ته څه شي راتاو شي قبلې طرف ته بالفرض نه تاویده زور به ورسره نه کوو هغه طرف نه به ورته سګدونه خاورې به ورته نه ډېرې کوو بالښت به ورته نه ږدو قبر کې واښه ماښه اچول چټیانې د پوزکي دا پکې نشته بس دا اخري ارامګاه ده دلته ورغی ارامګاه خو شروع شوله د دغه ځای نو دا به مخ به د قبلې طرف ته تاویږي چې کله تاو شه قبلې طرف ته دی برابر شو نو یو کس په د سره ناست دي هغه به وایي بسم الله وعلى ملة رسول الله وعلى سنة رسول الله مشته وعلى ملة رسول الله مشته بس دا کلمه به یو ځل وایي دوه ځله درې ځله نه ده راغلې دغه باندې به دا وسپارلی شه دوی به ترې رادې خوا شي
او تختې به په بندي کې بیا په ده باندې خاورې ور واړوي. خاورې اړولو کې هم اجر دی چې څوک یې په مړي باندې اچوي، قبر کنستلو کې هم اجر دی، ټول د ثواب کارونه دي. هغه به په ده باندې خاورې واړول شي. د خاورو نه پس به بیا چې کله قبر مکمل شو نو قبر به داسې شکل کې راځي لکه کب مایع چې کوم دی، سلور مایع چې کوم دی، نو دا داسې دی که نه، عام کبان هم داسې دي. نو قبر به داسې راشي. د قبر به د ځمکې نه لیش اوچت شي، د لیش نه به زیات نه اوچتېږي. دا د خپله د قبر خاوره چې ده دا به ډېره چې ډېره وه دا به یو طرف ته کړي، دا به ترې لرې کړي، یو لیش به د قبر د دې پخول، دې له چونې ورکول، په دې ټایلونه لګول، په دې باندې نور شیزونه لګول، دا ګناه ده. ها هغه به وکړو. د دې دپاره کوم بهتره سنت طریقه دا ده چې لحد ورکړی شي. لحد دې ته وایي چې کنده وکني او بیا پکې قبلې طرف ته داسې یو طاق جوړ کړي، صحیح، په هغې کې دا مړی ور دننه کړي. جنت البقیع کې تاسو چېرته چا لیدلي؟ موږ خو لیدلي ولته مړو سره بتللو، نو هلته ټول لحد دی، ټول څه دی؟ لحد دی. مخکې نه برابر کړي دي مسجد نبوي نه چې کومې جنازې نږدې راوځي جنت البقیع کې دفن کېږي، هلته ټول لحد دی، ځکه هغه خاوره وچه ده. خو غالبا زه خپله مقبره به یاده کړو، دې کې لحد نه ټینګېږي، دا لمده ده، د علاقه نمجنه ده، خاوره هم ډېره زیاته پسته ده، نرمه ده. ستاسو په علاقه هغه کلک دي که نه، 400 والا. خو که چېرته کېده دا به بهتري، که نه کېده دې بل ته شق وایي. څه یو ته شق معنا ځمکه صرف شلول. نو یو ځلې وشله، یو بیا د میت دپاره پکې په اندازه باندې یو ځای برابر کړي، بیا پې تختې په هغې باندې ښې راشي او د هغې نه پس په ده باندې خاورې واوړي. نه یو شی به هم پکې نه اچوي، شګه به هم پکې نه اچوي، نه به پکې نشته دی، هغه هم نشته دی. بل مولیان راځي، یو مولوي صاحب دې سر ته ودرېږي او بل مولوي صاحب هغه طرف ته ودرېږي، او دا د سورت بقره اول وای، هغه سورت بقره آخر وای. په دې کې د عبد الله ابن عمر یو اثر دی، اثر دی ته چې د صحابي یو عمل دی، یو خدا په هغه کې سند کې ثابت نه دی، که بل فرض صحیح شي نبی علیہ السلام جنازې کړي دی، هغه دا کار نه دی کړی، صحابه کړي دی، هغه دا د دې صحابي خپل عمل دی. موږ پیغمبر ته ګورو، د عمل نه اخلو، د پیغمبر را اخلو، د پرېږدو، د اسم جنتي دی. خپل انسان دی، هر چا له موږ نه څومره کارونه کېږي، دا د خپل عمل شه، اجتهاد شه، نو د عمل موږ او تاسو پرېږدو، ځکه ثابت نه دی. بیا مړي ته ایسارېدل، سبقونه ویل، دا هم ګناه ده. بس ټول به ترې روان شي، چې کله دفن شه نو مرګري به راشي، په جمع باندې لاسونه به اوچت کړي، امامي چې هر څوک هغه به د دپاره په دې قبر کې دعا وغواړي چې الله دې په سوال و جواب کې څه ثابت قدم یې کړي، نو دته د مغفرت دعا کولی شي. عام طور کوم چې ته مقبرې ته لاړلې او مړو ته دعا کې لاسونه پکې اوچتولی شي، ودیره دې ولیدله یا مقبرې ته لاړلې بس لاس اوچت کړه دعا ورته وکړه، ټول مسلمانانو. نه دا پکې نشته. ورسۍ ساري پنجاب کې داسې شي مولیان راولي اذان ورته کوي، او بعضې مولیان خو هغه قادري دی که څه بلا دی، طاهر القادري، هغه ولاړي، هغه ویډیو اوس هم شته دی، او ډېر په پنجاب کې ډېر په غټه سطح باندې، په کراچۍ کې ډېر غټه مدرسه لري، نو هغه یو شاګرد مرید دی، هغه دفن کوي، نو دی د سیټ ته ولاړي، بچہ بولو ربی الله، بچہ بولو ربی الله، وی بچی وایه ملائک تا نه تپوس کوي من ربک، ته به وایې چې دا مو سره لاندې ناست دی. د دې خلکو د دوکه کولو دپاره د مولیان داسې ډرامې کوي. هلته ولاړ دی چې زه درته ولاړ یم، د دې مړي ورثو ته ښایي چې زه د سره تعاون کوم، هغه دې ملایک راغله، دا ملایک چې تا ولیدلې او یا یې ته ولید، تا پرېږدي؟ ملایک راغله، چې راغله اوس د نه تپوس یې وکړو من ربک، نو دې د بار نه درته نقل ورکوي. دا خو د دنیا د سکولونو او د مدرسو د وفاق حال نه دی چې ته به نقل ورکې، او هلته نقل نه چلیږي. نو دې د دې ځای نه ورته بچہ بولو ربی الله، بچہ بولو دین الاسلام، بچہ بولو نبی محمد. دا یو ډرامه د خلکو جوړه کړې. بس میت دفن شه، سبا له د قبر ته د زنانو تک قطعا حرام دی، ګناه نه قطعا حرام دی. موږ تاسو به تر څو پورې دا بدعات کوو، څو پورې به دا رسمونه کوو. دا زنانه اووه ورځې د قبر ته رواني، او لور ده ښځه خو نشي تللی، صحیح شوله، لور ده خور ده یوازې دې روانه شي که نه، سړی به اوس سړی لاړه دې شي، تسلي به خپله وکړي خبر ده. خو د دې نه رواج جوړول چې ټولې زنانه به ځي او خپلې او پردۍ او د کلي او بیا د ځان سره وچې پولۍ والي او سپارې والي او هلته پتاسې د ځان سره والي، نو دا اوس واده دی، دا د پتاسو که دا څه حساب دی؟ دا خو موږ دغه چترال د کیلاشو طریقې راوړي. هلته چې مړی وشي په
په چترال کې په کیلاشو کې نو اولو ته ډولونه وغږی بیا ورته ګډاګانې وکړي دلته د کور مې دا شیګان چې دي نو دوی د جنازې سره ډولونه هم روان کړي او ګډاګانې مو سره کوي خېپې به خې په ملایکو باندې چې سمې راګیر کوي تر مرګه پورې د سره د ډمامې روانې نو دا دغه طریقه باندې میت چې کوم دی دغه خبرې یا دغه خو نه اوري جنازه په خوب باندې خو نه پوهېږي بیا وخت پټ شو دی چې نه کنه وروسته د دې اوس موږ ته هم پته نشته هېڅ چا ته هم پته نشته بس د مړي معاملات قصه بدله شوله خو زمونږ خبرې نه اوري د ژوندو نه جنازه اوري د جنازې هغه ته فایده رسیږي چې خلک دعا وکړي او الله یې قبوله کړي نو هغه ته فایده رسیږي خو اوري نه ځکه قرآن کریم وایي انک لا تسمع الموتى او بل ځای کې وما انت بمسمع من في القبور مړي نه اوري اخپو کشار هلته د مثال په طور راغلی دی وایي تاسو به لا کور ته نه یې رسېدلي د خپو کشار دی اوري هلته مثال دی مثلا یعنی 2000 ملائک راځي چې خلک لا د دیرې نه وتلي نه دي د خپو کشار اوري او راشي یا که بالفرض اوري نو دا کشار په الله وروري خو نور څه نه اوري جنازه په پیزار کې شابس جنازه او عام منځونه دواړه په پیزار کې کیږي د دې په هغه کې فرق نشته دی بلکې نبی رسول الله موږ تاسو ته ویلي دي چې صلوا فی نعالکم په پیزار کې څه کوي منځ ځکه يهود په پیزار کې منځ نه کوي جنازه په پیزار کې کول شي بغیر د پیزار خدا کومه طریقه چې موږ او تاسو کوم چې پیزار وباسي او د پاسه په ودرېږي اوس په دې باندې زما مازغنه رسیږي که پیزار د ګندای د پاسه په ولې ودرېږي نجس دی کنه او کپاکی نو د خپل دی ولې وېست پکې ودرېږي نو چې وی باسي د پاسه په ودرېږي اوس دا دوی ته چا ویلي د دې مطلب سره وته خو یا ناپاک دي بس لري کا او یا پاک دي پکې خپې دنه نه کا نو خپې دې را بار کړو د پاسه په ودرېږي دې باره کې خلک شي چې بوش دې زبانه مو درېګل د جنماز واچول د ماشومان صفات لري ډیټیلز کړو که جنماز واچول سره خو سپینه راځي کنه نه کله یو ځای نجس کېدل دا یقین غواړي یقیني کې بول پرتی وي نو هغه باندې بسړی نه وړي اوس جنازګاه اکثره پاکي بس وطن ته مړي وړل جلال آباد ته مړي وړل تورخم ته مړي وړل کونړ ته مړي وړل او پینډۍ نه پیښور ته راوړل د پیښور نه پینډۍ ته وړل دا ټول بدعات دي مړه چې کوم ځای کې وفات شي ګوري د احد شهیدان تاسو به احد مرګرو لیدلې مدینې ته نږدې علاقه ده بعضې مړي صحابه کرامو په اوښانو راواچول چې رایوړه مدینې ته نبي علیه السلام خبر شي جواب یې ورپسې راولېږي چې مړو نه کوم ځای کې ساه وتلې ده واپس یې ورسه بېرته یې ویوړل صحابه کرامو هجرت کړی و همدغه شانتې هغوی هم هجرتونه کړي لکه دلته چې دا هجرت شوی د افغانستان نه دغه هجرتونه هغوی هم کړي او کوم صحابه نبی علیه السلام مهاجر که نه په مکه کې په مدینه کې دفن شو ابوبکر په مدینه کې عمر عثمان عایشه ټول نو بل دې سره د هجرت هم ختم شي هجرت خو لوی عمل دی ډېر غټ اجر لري او تا هجرت وکړه او ستا مړی ویوړه خو هجرت دې ځان له پخپله خراب کړه دارالهجرت چې کوم دی هجرت کور دې کې وفات کېدل په دې کې ژوند کې اجر اوس یې ډنډه راغستې ده چې په ډنډه دی وباسي هغه ستا عذر شو هغه زور در باندې کوي او چې زور یې نه کړی د هجرت کور به نه خرابې دلته مرګ دلته ژوند دا کې اجر دی چې مړي وصیت وکړه مخکې مې ویل چې ما بوځئ یا ما ویسئ نو نه به وړلی کېږي څه شي ډېر ټایم به نه ورکړي دومره ټایم چې قبر پکې تیار شي او مړی کفن دفن شي مړي سارول جنازې لیټ کول ګناه ده او دا خبره لږ لاندې قبر کې لیکل میکل دا نشته دی او د بار دغه ترازو چې د مړي د پیژنګلو دپاره اوس په دې باندې بعضې خلک لیکل کوي تخته ولګوي نوم پلار نوم تاریخ پیدایش تاریخ وفات او یو پکې بره یو شعر ولیکي چې ژوندی ومه ویشتم به مو پکاڼو اوس مې څه له تویوې په قبر اوښتې صحیح ده دی په بره لیکلی که نه نو دا لیکل د مړي سر ته یا کرسي لیکي څوک د الله نومونه لیکي او قبر پوښي ګناه ده یو اجازه شته یو چې د دې طرف ته یو تخته ولګېږي د قبر نه جدا د سر طرف ته یا خپو طرف ته او په هغې صرف د ده نوم ولیکلی شي بس د دې دلیل عثمان ابن مزعون رضی الله عنه مهاجر صحابي دی چې کله وفات شو د نبي علیه السلام ورسره ډېره زیاته وروري وه نو پس د مرګه نبی علیه السلام یو تیږه راواغستل او سر ته وله ودروله صحابو ته ویل په دې باندې به زه د ورور قبر وهلو شناخته څه ته وایي شناخت معنا په
په دې به زه معلوموم نو دغه ځای نه علماو استدلال کړی دی چې ګټې خو اوس بدلي ټول یو شانتي په هدیره کې که نه تا نه پکې مړی غلطېږي که دې سر ته صرف نوم ولیکي خو د دې نه به څوک غلطه فایده نه اخلي چې د پلار نوم او تاریخ او داسې مېړانې کړې وه او دا یو شعرونه و آیت کرسي او د الله نومونه دا نه بس صرف نوم او دې طرف ته لکه اوس دا دغه باندې لیکي په کاڼي لیکي ساده کاڼي یو تیږه راوړه په هغې ولیکه که نه د اوسپنې یو جنګله ده یو تخته جوړه کړه په هغې وله نوم ولیکه او سر ته یې وله ودرېږه بس دا به کافي شي نه ګناه ده او یو بله خبره کوم دا د مړي د کم صادر چې بیا چې په دې کلمې لیکلی شي دا هم ګناه ده دا د دې کلماتو د آیت کرسي توهین دی سلامونه دا نشي رسولی مونږ پلانکي ته مې سلام وایو دا شین بوټی چې کله په قبر باندې څوک دي که نه نو په دې کې ښه خبره دا ده چې دا د نبي علیه السلام خصوصیت و هغه یو مړی لیدلی قبر کې ویل چې په ده باندې عذاب دی نو د کجوري څانګې یې راوړلې او هغه یې پرې ودرولې چې تر څو دا تازه وي او لمدې وي الله به د ده نه عذاب لرې کړي نو خو د پیغمبر په لاس کې برکت و الله عذاب لرې کړه نو د شین بوټی که چا راوړو داسې موږ ته ډېر بد نه ګورو خو دومره ده چې دا د نبي علیه السلام خصوصیت بعضې خلک داسې بیلچه کې لږ غوندې بوټي راوړي او کېدي دا خیر دی سیرې میرې اچول دا بدعات دي اوبه دې دپاره که اچې چې دا خاورې کېني صحیح ده او که نورې اوبه پې هسې اچوي نو اسراف کې راځي بس سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك دا چې کومې خبرې وي دا د زنانو هم دي صرف د هغوی کفن لږ بدل شي